دا د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې هغه سلګونه اړمنې کورنۍ دي چې د سرې میاشتې ریاست له لوري د قطر هیواد مالي ملاتړ د څه باندې 2 میلیون افغانیو پر ارزښت د ژمنیو توکو مرستې پرې ویشل کیږي. مسؤلین د دغو اړمنو کورنیو شمیر 440 ښیي او زیاتوي چې هرې کورنۍ ته 4 کمپلې او یو ترپال رسیدلی. د قطر د استازونه او د قطر د سرې میاشتې د راغلیو میلمنو نه د موږ هیله او امید او یو پیشنهاد دا هم دی چې که د افغانستان د غریبانو د افغانستان د ملک د خلکو سره یو بنیادی کومک دی وکړه د 440 کورنیو په تعداد کې بېوزله خلکو لپاره 4 تختې کمپلې او یو ترپال د قطر هیواد لخوانه د قطر د سرې میاشتې هیواد لخوانه کومک سوی عانه سوی نو د لوګر د برکې برک ولسوالۍ لپاره په راته مهال اړمن د دغو مرستو ترلاسه کېدو خوښي ښیي او هیله لري چې لا ډېرې مرستې ورسره وشي. د اسلامي امارات نه ډېر مننه کوو او موږ سره ډېر کومکونه هم سوي دي او کوي. امارات نه یا نور ارګانونه د ولس سره یو څه همکاري وسي کومک وسي ځکه د برکې برک ولسوالۍ خلک ډېر مظلوم بیچاره خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم لوګر کې د سرې میاشتې ریاست پر ګڼو اړمنو کورنیو بېلابېلې مرستې ویشلې دي.